د انټرنیشنل پښتو سوسایټي خیبر پښتونخوا د سوري لاندې د مسلم لیګي مشر دلدار خان په فارم هاوس کې د پښتنو د وسیلو مسلو او د دې هواري باره کې یو ساده ولې خوندور پروګرام تابع شوی و چې پکې ګڼو سیاسي مشرانو د ان پی مشر سلیم لالای ډوکیټ د پی کیو پی مشر مسعود جبار لیاقت یوسفزی فواد خان د دې تنظیم صدر محمد عابد خان نائب صدر امزوی یوسفزی د اطلاعاتو سکرتر جنید یوسفزی جوائنٹ سکرتر شایان یوسفزی د رشین فیډریشن رابطه کار اعزاز حقانی د برطانیې میلمه ظفر علي باچا د اسلام آباد کوارډینیټر ذوالقرنین نامورو شاعرانو او ادیبانو نورالامین یوسفزی تصور مانیروال عزیز مانیروال راشد خان او نوموړي فنکار فضل وهاب ثقافتي محفل کې د خپل فن مظاهره وکړه. د پښتنو د قدرتي وسیلو د ذکر کولو په وخت سلیم خان لالا وویل چې په خیبر پښتونخوا د ګیس د ټولو نه لوی ذخیره 19 ټریلیونه مکعب فوټه ده او د تیلو ذخیره 600 میلیونه بیرله ده، دوی چې پاکستان کې روزانه 93,000 بیلیونه بیرله تیل پیدا کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا نه 53,000 بیرله تیل د ورځې پیدا کیږي، کم چې د ملک د ټول توان 50% دی. د زیاته کړه چې پاکستان کې د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو توان 5,515 میگا واټه دی چې پکې 4,500 میگا واټه صرف او صرف زموږ د صوبې نه پیدا کیږي. د نوروي چې خیبر پښتونخوا کې په دریای سیند د اوبو نه د بجلی د پیدا کېدو توان 10,000 میگا واټه او په دریای سوات د بجلی پیدا کېدو توان 20,000 میگا واټه دی. دوی چې خیبر پښتونخوا د شمسي سیلونو جوړولو لپاره سیلیکان، جرمینیم او لیتیم ډیر زیات موجود دی او که موږ د دې نه استفاده وکړو او په 15 کیلومتره رقبه شمسي سیلونه ولګوو نو ټولو صوبې ته بجلي ورکولی شو. د تماکو باره کې سلیم لالاوي چې زموږ صوبه کې 80% تماکو پیدا کیږي او د ټوبیکو سس 6 ارب روپۍ د صوبې په ځای په پاکي خزانه کې جمع کولی شي. ځنګلاتو ته د اشارې کولو په وخت دوی چې زموږ صوبه کې 12% ځنګلات دي که چېرې د دې فرنیچر جوړ کړی شو او بهر ولېږلی شو نو د دې نه په لویه پیمانه زر مبادله ګټلی شي. قیمتي داتونو ته د اشارې کولو په وخت لا زیاته کړه چې زموږ صوبه د 100 نه زیات قیمتي داتونه لري، دوی چې د سیاحت موږ په اربونو روپۍ ګټلی شو. دوی چې پاکستان د خپلې جغرافیې په وجه ډېر اهم دی او موږ د خپلې جغرافیې نه ډېره فایده اوچتولی شو. میوو دانو ته د اشارې کولو په وخت دوی چې زموږ صوبه کې د 30% نه 40% پورې سبزی او میوې پیدا کیږي. دوی چې د پاکستان ټول سمندر پورې ورکران 4.5 لکه دي چې پکې 40 لکه پښتانه دي. سلیم خان لالا نوروي چې پاکستان کې د انګریز د تلو نه پس چاته دا حواله شو، د انګریز د تلو نه پس دا خانبادرانو ته، نوابانو ته، سرانو ته، پیرانو ته، دین پیروشه مولیانو ته چې چا د انګریز دپاره د ولس غلام ساتلی او مخبري کوله او د هغوی نوکري کوله او د هغوی چاکري کوله، هغې خلکو ته دا پاکستان حواله شي. نو تاسو وګورئ چې نن پکې زموږ څه حال دی په دې ملک کې. موږ پښتو وایو خو ځان ته پښتانه نه وایو، پښتو وایو خو ځان ته پښتانه نه وایو. په ژبه باندې خبرې پښتو کوو خو په فیسبوک باندې لیکل په انګریزۍ کې پښتو لیکو، خپله ژبه له لیکل هم نه راځي. د خپل ځان نه ناخبره نسل، د خپلې خاورې نه ناخبره، د خپل تاریخ نه ناخبره، د خپل پلار نیکه نه ناخبره، د خپلو وسایلو د خپلو دولتونو نه ناخبره یو نسل دلته رالویږي. نو په موږ باندې به هر څوک سورلي کوي چې څوک راځي په موږ به اسباب اچوي او خپل کار به راباندې کوي. تاسو وګورئ اټلي ولې ترقي کړې، چین ولې ترقي کړې، جاپان ولې ترقي کړې ده، جرمني ولې ترقي کړې ده، امریکې ولې ترقي کړې. په خپله ژبه کې تعلیم دی. زموږ تعلیم په څو ژبو کې دی او دا نن سبا چې زموږ د نوي نسل ته کوم تعلیم دی، دا کوم سکولونه یو شان سکول دی، یو بل شان سکول دی، بیا پکې مدرسه ده، دا پکې تبلیغیانو مدرسه ده، دا پکې پلانې پبلیک سکول دی. دا کوم نسل رالویږي زموږ. نو پکار دی چې موږ
خپل ځوانان پوه کړو او د کام په حیث باندې راغونډ شو او د خپل ځان تپوس وکړو. دغه لار ده چې کامي سوچ زموږ د هر چا نه چې هر څوره کېږي نو کامي سوچ را بیدارول پکار. زه دا د دې نه پس مسعود جبار د خپلو خیالاتو څرګندونه څه په دې رنګ وکړه. موږ له خدای پاک یو سټریټیجیک داسې یو ځای راکړی دی پاکستان له، او بیا خاص کر زموږ دا چې موږ هم په ګیټ وی یو، بغیر زموږ نه ګورې څوک شل کولی هم نشي. خو صرف او صرف دا دی چې موږ کې اتفاق او اتحاد به حیثیت پښتون نشته. نو موږ به یو قومي سوچ دا به را پیدا کوو په خپل ځان کې، او د خپلو وسایلو او د مسایلو حل به په هغه حساب سره ځان له ګورو. ګوره زموږ سره ډېر لوی منرلز دي، دلته ټوله انډسټري بد نه ده. زمونږ لکه خبره دا ده چې کم دا وګورې دا چشمه رایټ کم بینک کنال چې وي نو دا ټول د بنو او ډی ای خان او دا ټولې ځمکې چې کمې دي نو که چېرې دا جوړه شوې وه نو زمونږ به په غالوم خودکفي ده. زمونږ نه هغه انپړه مشران چې کومونه هغوی موږ ته کمپیریټیولي د پښتو ماحول پرېښودی و. زمونږ نه هغه شی رس تر رزه خرابېږي چې خپل حق دپاره به راپاڅېدل هم غواړي، د خپل حق تپوس به هم کول غواړي. موږ د پاکستان خلاف نه یو، خو پاکستان کې دننه د پښتنو حق د دې غوښتو دپاره که په هر ګوند کې یو، په هر ځای کې یو، موږ به دا خپل حق چې غواړو او خپله حصه. اخیری تقریر مشهور پوهان سکالر او ادیب نورالامین یوسفزی وکړو چې دا ریاست چې دی په کم بنیاد باندې دی جوړ شوی نو هغه په کال 1992 کې هغه بنیاد ختم شوی دی. کله چې اشتراکیت د دنیا د منځ نه لاړو، کله چې سوویت یونین ختم شو نو د دنیا چې کم غټ قوتونه وو هغوی پاکستان د دې دپاره جوړ کړو چې موږ به د اشتراکیت خلاف جنګ کوو. نو په هغه شکل کې دې ریاست خپل ځان بایللی دی. دویمه صورت کې دا دی چې په 1992 کې د ډیورن معاهده یا لوزنامه هم ختمه شوې ده. اوس که چېرې دا ریاست دا قانون ځان سره ساتل غواړي نو د دې دپاره به نوې معاهده کوي. د دې نه پس یو خوندور شاعري هم اهتمام شو چې پکې عزیز مانیروال، تصور مانیروال او راشد خان خپل کرامونه وړاندې کړل. زیړ مازیګر تېرېږي، دا ژوند په منډه منډه څومره زر زر تېرېږي. کروندګر جانانه د ګلو کر تېرېږي، د ستنې سم کې وخان ډېر په هنر تېرېږي. هغه خندا کې په شا لاړه شي پختی ونیسي، هغه خود سره څه پروا ده چا د غم کوي. او داسې بیخي دشتې خو هم نه دي چې ویرېدې، داسې بیخي دشتې خو هم نه دي چې ویرېدې، زما د زړه دا باراني ځمکه شړشم کوي. دوه شعرونه وامه چې په غرونو به راوړم، په سیندونو به راوړم، زه تاله چې راځم په بلها زړونو به راوړم. زما پښتون وجود یې د فولادو نه جوړ کړی، ته ګوره چې په څومره سنګرونو به راوړم. او راشده ستا لپاره چې ستا کلي ته راځمه په شاړو دشتو غرونو کھنډونو به راوړم. د فکر ټاله دې راله جوړ کا، د فکر ټال دې راله جوړ کا، ته رانه لاړې زه یوازې او زنګېدمه، ته رانه لاړې زه یوازې او زنګېدمه. روړه بندې بندې چې وپیلونه جانان بیل رازنو چې وزانګونه، جانان بیل رازا چې وزانګونه. یا جانان دومره خو کوا ما چرتا په هیرا یادوا، کله کله سترګې توروا، کله کله زړونه تختوا، کله کله سترګې توروا، کله کله زړونه تختوا. یا جانان دومره خو کوا او ما چرتا په هیرا یادوا، یا
جانان دومره خو کوا ما شرطا په هیره یادوا